د قرآن حافظ د قرآن عالم دا به د قبر خاوره د ځمکې خاوره به دا نه خوري. یو بزرگ تیر شوی ده شاه حکیم محمد اختر صاحب رحمه الله تبارک و تعالی، دا د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه مریدو، او هغه د خپل پیر واقعه بیانوي. شاه ابرار الحق رحمه الله تبارک و تعالی، هغه د هغې والد صاحب په مدینې منورې کې دفن و. نو تاسو ته پته ده بار ملک مو ټایم تیر کړی ده، هلته کې خو قبرونه بیا دوباره زر کنلی شي. نو هغه وی د ما والد صاحب چې وفات شو هلته کې دفن شو، نو ما نښه کړې وه چې ما د والد صاحب دا قبر ده. وی څه وخت بعد قبر کولاو شو چې وکتو د ما والد صاحب پکې صحیح سلامت پروت ده. وی د هغه ځای خلکو تپوس وکړو، دا خو غټ عالم و. وی دا څوک دی؟ ما ورته دا خو ما والد صاحب ده. وی د ده څه عمل و چې دا باوجود د دومره چې د ټول خلک بدنونه ختم شي، د ده دا بدن باقي پاتې ده. هغه وی که د ده عمل مې درته وشیلو نه حیران وشئ. هغه ټول عملونه یې پرېږده، یو عمل یې دا و چې کم ځای کې به د قرآن حافظ به ناست و، ده به ورته شپې نه اوږدولې. وی دا هغه برکت ده. وی هغه وی دا د قرآن حافظ ده. نو ګوره چې چا قرآن ته وي چتو کتل درانه وکتل، الله به دغه سړی دروند کي. چې چا د قرآن حافظ ته درانه وکتل، الله به دغه دروند کي. ځکه خو رسول الله علیه السلام فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. چې الله پاک ډېر قومونه د قرآن شریف په ذریعې سره اوچت کړي دي، چا چې په عمل کړی ده، او هغه خلک الله دې ومې ځمکې لاندې کړي چا چې قرآن نه ده منلی.